هغه د حجرې هغه د خیرنه تولیام ته جوړه کړي 4 څوک په راځي او خپل لاس په پاکوي. دا نه دی پکار. دویمه خبره دا ده چې دا تاسو حکیم صاحب تاسو د نن د طالب نه وکړي چې ستا مشر مولا عمر صاحب چې وو هغه دغه باندې چې د سعودي عرب سفیر لاړ د پاکستان سو پلاوی لاړ او ته چې دا یو دغه دی دا ورکوي ولا نو دا حمله به نه کیږي. یعنی امریکا ډیر لوی طاقت دی وخت راتلونکي دی او بل یو لوی طاقت د پاکستان په سرحد باندې راتل پاکستان ته په خپل یو خطر ده. نو دغه ته هم ګورئ چې پاکستان به قرباني ورکړه او به تاسو زیات کړئ او به تاسو واپس لاړئ او اوس به د پاکستان خلاف جنگيږي او به وایي چې دا پاکستان لوبي کوي. نو لوبي خو تاسو کوئ په ځان کوئ په ګاونډیانو کوئ په منګ کوئ او په پښتنو کوئ او دا ټول لس ولایتونه چې دلته لګېدلي دي آیا دغه سیز په تاجکستان کې ازبکستان یا په دغه کې ولې خو دغه چې پښتون په بریګیډیر صاحب ساسي جواب راغی بریګیډیر صاحب جواب راغی تاسو دا منئ چې پاکستان یو وخت کې دغه کار کړی دی د امریکا لپاره قرباني ورکړي او د پاکستان سره بیا دوکه شوی دا او تاسو دغه په جواب کې بیا وایي چې اوس افغانان چې دي تاسو پیغور هم ورته وکړه زه غواړم چې په ځای دی چې زه اوس تاریخ ته لاړ حقیقت وایي حقیقت نه وبخښئ زه او حقیقت نه پیغور دی هغه نه حقیقت دی بریګیډیر صاحب خو د پیغور په ژبه کې دی میلمه چې کله راشي او ځای ته بیا ورته خلک پیغور نه کوي چې ما کار راغلی وي ډوډۍ دې خوړلې ده البته حقیقت وي چې تاسو موږ کره تشریف راوړی خو بهرحال اټس ا پیغور خو زه غواړم چې د دې پیغور او تاسو بیا تورم پورې کو چې اوس افغانان چې دي هغه افغانان پاکستان لکه د حجرې د خچنې تولیا پرنګ کاروي پاکستان د حجرې خچنه تولیا نه ده. پاکستان د خپل وویل بریګیډیر صاحب وویل چې پاکستان د نورو د لپاره استعمال شو د نورو د لپاره یعنی د غرب د لپاره د امریکا د لپاره استعمال شو. بریګیډیر صاحب پاکستان نن هم استعمالیږي د نورو د لپاره د پاکستان سرنوشت برخلیک هم داسې دی چې باید د نورو د لپاره استعمال شي. پاکستان خپلواک هیواد نه دی هغه څه لکه چې پاکستان نورو جوړ کړی دی د نورو د لپاره به خدمت هم کوي تر هغو پورې چې پاکستان په دې سیمه کې وي. او دا چې تاسو وایئ چې تاسو راغلی دلته افغانان دلته راغلل دلته موږ ځای ورکو تاسو ځای نه دی ورکړی تاسو دغه ځای 50 کاله خوړلی دی 50 کاله تاسو دغه ځای د انګریزانو په څیر خوړلی دی لکه څنګه چې انګریزانو خوړو دا د افغانستان خاوره ده دا د افغانستان ملک دی او افغانان خپل کور ته راغلي وو هغه پنجاب ته نه ولاړ شوي او پاکستانیانو ته نه ورغلي هغوی خپل کور ته خپل ورونو ته ورغلي وو. او بله خبره دا ده محترمه چې تاسو وویل چې دغه د روسانو دغه ته غوښتل چې لاړ شي ګرمو اوبو ته لاړ شي ګرمو اوبو ته روسان نه تلل روسان په دې باندې پوه شول چې د دوی جنوبي سرحدات د امریکا او د غربیانو او د پاکستان چې د هغوی نوکر دی د هغوی د لاسه د دوی جنوبي سرحدات نا امن دي دوی د خپل جنوبي سرحداتو د امن لپاره افغانستان ته راغلل